سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته د لایټ میسینجر 3 پټ رازونه دروخم چې دا چې د زیاتره خلکو ته نه دي معلوم. ځینې خلکو ته معلوم دي خو زیاتره خلکو چې دی دا د لایټ میسینجر 3 پټ رازونه درخم. دغه 3 پټ رازونه څنګه زیات خلکو ته نه دي معلوم؟ ځکه ډېر زیات خلکو ته نه دي معلوم چې زیات کسان چې د لایټ میسینجر نه استعمالوي او دغه پټ رازونه چې د لایټ میسینجر کې ډیر زیات ګټور او په زړه پورې دي. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو چې دا پټ رازونه چې د څومره ګټور دي. نو دوستانو، هر څه نه مخکې تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تراوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ دوستانو دغه سبسکرایب اپشن د سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ دوستانو. په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو را درومو دوستانو لایټ میسینجر ته چې لایټ میسینجر 3 کوم پټ رازونه دي او زیات ګټور دي. نو را درومو دوستانو، لومړی همونږ تاسو لایټ میسینجر خلاصو. که لایټ میسینجر تاسو نوي ډاونلوډ کړئ نو ډسکرپشن کې ما لینک پرېښی دی، هغه باندې کلیک وکړئ او لایټ میسینجر ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. نو چې کله دوستانو تاسو لایټ میسینجر خلاص کړو نو دلته لیکلي دي چې سیټینګ، تاسو بلته په سیټینګ باندې کلیک کړئ. ګورئ دوستانو، سیټینګ تاسو بلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک وکړ تاسو چې لاندې دلته یو کس ته زه میسیج کوم، مثلا زه یو کس ته میسیج کوم دوستانو. ګورئ دوستانو، مونږ تاسو چې کله دلته دغه جمع نشان باندې کلیک وکړو نو دلته را درومي ویډیوز او فایل راوځي. ګورئ دوستانو، ویډیوز او فایل راوځي. په دې وکه خو مونږ تاسو ویډیو اپلوډ کولی شو. دا فایلز څه لپاره استعمالیږي؟ فایل چې لیکلی نو دوستانو، مونږ تاسو چې د فری انټرنیټ لپاره فایلونه یو بل ته لیږو، هغه یوازې مونږ تاسو په ټیلیګرام کې لیږلی شو، په بل څه یې نشو لیږلی. نو اوس دلته په لایټ میسینجر کې یو ګټور اپشن دا اضافه شوی دی چې مونږ تاسو کولی شو چې د فری انټرنیټ که د هر شي فایل وي، مثلا مونږ تاسو په فری انټرنیټ لپاره فایل چې دی د ټیلیګرام په واسطه لیږه، خو اوس مونږ تاسو کولی شو چې د فری انټرنیټ فایل چې دی د میسینجر لارې په لایټ میسینجر باندې ولیږو. نو دلته دوستانو تاسو فایل باندې کلیک کړئ نو مونږ تاسو کولی شو چې یو کس ته فایل ولیږو، که هغه د فری انټرنیټ فایل وي که د هر څه فایل وي، نو موږ په تاسو په دې باندې کولی شو چې یو کس ته فایل ولیږو. دویم اپشن دوستانو تاسو ته ښیم چې دویم څه اپشن دی. نو کله چې موږ تاسو دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړو او دلته موږ راشو نوټیفیکیشن ساوند باندې موږ تاسو کلیک وکړو، دلته موږ تاسو کولی شو چې د میسینجر نوټیفیکیشن بند کړو. مثلا موږ تاسو ته د میسینجر نوټیفیکیشن را رواني، هغې وروسته که موږ تاسو ته څوک میسیج کوي موږ ته به هېڅ ډول نوټیفیکیشن نه راځي تا ته دې کس میسیج وکړو. ګورئ دوستانو، دلته موږ تاسو کلیک کوو نو دا به چې دی آف کړي، دا آف شو. ګورئ دوستانو، دا آف کړئ. ګورئ دوستانو، دا آف شو. نو موږ ته به چې دی هیڅ ډول نوټیفیکیشن چې نه را درومي. او بل دوستانو، دلته لیکلي چې ساوند، موږ تاسو ته د میسینجر ساوند یا موږ تاسو چې کله نوټیفیکیشن راځي او چا میسیج راځي نو یو ډول اواز کا موږ تاسو کولی چې په دې کې اواز بند یا خلاص کړو. نو بل را درومو دوستانو چې بل خوندور اپشن څه دی په غټ میسینجر کې، او دا ډېر اپشن دی چې موږ تاسو چې دی یو چا ته آفلاین ښکاره شي، یعنی موږ یو کس ته آنلاین یو، موږ آنلاین خو هغه ته موږ داسې ښکاره شو چې موږ نه یو آنلاین. په هغه چې دی په غټ میسینجر کې دی کار نه کوي، خو په لایټ میسینجر کې دی دا بالکل کار کوي. او تاسو دلته کلیک کوئ، تاسو کولی شئ چې دا آف کړئ نو بیا به هېچا ته تاسو داسې نه ښکاره که تاسو ښه آنلاین یاستئ میسینجر څخه کار اخلئ، هېچا ته به دا معلومات نه کېږي چې دا فیسبوک یې خلاص کړی هم دا میسینجر خلاص کړی دی. نو دوستانو، په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوي وي، که ویډیو مو خوښه شوي اطمینان در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.